سخنان جدید ذبیح‌الله مجاهد در مورد حملات تازه پاکستان بالای افغانستان. تیر شپه پاکستان لخوا بیا هم تجاوز وسو او د حریم نقض وسو د افغانستان او په کندهار کې دوه نقطې بمبار شوې. یو د معتادینو د شفاخانې یو اړخ ویشتلی ده چې هلته معتادین پکې معالجه کېدل او عام ملکي ځای ده، هم خساره نه لري، تلفات نه لري، خو یو ځای نړولی ده. او بل یو خالی کانتینر چې پروت و، نه څه فکر پرې کړی څوک نه و پکې. اگر که هغه یو ځای کې قراول و پخوا، دا وخت شپې څوک نه کې اوسېدل، خالي و، هغه هم بمبار شوی و، څوک پکې خوږ نه دي، تلفات خو هېڅ نه لري. او دا ځایونه هم داسې عادي ځایونه وو چې بمونه پرې غورځولي دي چې تشویش نشته. افغانانو ته باید اطمینان ورکړو چې کومه ستونزه نشته، ولې پاکستان باید د دغه شرارتونو او د خپل تجاوز انشاءالله ځواب ووایي. اگر علاقمند خبرهای مهم و فوری افغانستان هستند، این سفر مخصوص شما دوستان عزیز است. ویدیو را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و سفر دنبال کنید.